تازه خبر پاکستانی جټ الوتکو پر افغان خاوره هوایي بمبار کړی. په غبرګون کې د افغانستان اسلامي امارت غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نظامی لباس په تن کولو سره پر پاکستان د جنگ اعلان وکړ او د هغوی نظامی مرکزونه په نښه کړي. دا چې پاکستان څنګه او ولې پر افغان خاوره بمبار کړی. په غبرګون کې د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څه کړي او څه یې ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر خوست او پکتیکا د پاکستان بمبارۍ اسلامي امارت یې ځواب ورکړی. د پکتیا په برمل او د خوست په سپیره ولسوالیو د پاکستانی پوځ د تیرې شپې هوایي بریدونو په غبرګون کې د افغانستان د اسلامي امارت د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه بریدونو ته یې غبرګون ښودلی او په درنو وسلو یې د پاکستانی پوځ مرکزونه په نښه کړي دي. په اعلامیه کې لیکل سوي د پاکستان جنگي او کشفي جټ الوتکې یو ځل بیا د افغانستان خاورې ته دننه سوي او د پکتیکا په برمل او خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په کورونو بمبار کړی دی. بلخوا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبرپاڼه کې ویلي د افغانستان پر حریم تیری به بدې پایلې ولري. ښاغلي مجاهد د یادو بریدونو د غندنې ترڅنګ ویلي دا ډول بریدونه به بدې پایلې ولري چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په واک کې نه وي. د ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې راغلي تېره شپه شاوخوا 3 بجې پاکستانیو الوتکو د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ په لمنه سیمه کې او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې د عامو وګړو پر کورونو باندې بمبار کړی چې په پکتیکا کې 6 تنه 3 ښځینه او 3 ماشومان یې شهیدان سوي او یو کور نړېدلی او په خوست ولایت کې یو کور نړېدلی 2 تنه ښځینه شهیدانې سوي دي. هغه د پاکستان له نوي حکومته غوښتي د څو پوځي جنرالانو د بېباکو کړنو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې دې نه خرابوي او دغه هیواد دې د خپلې بېوسۍ پړه پر افغان لوري نه اچوي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې په دغو بریدونو کې د پاکستان د طالبانو تحریک یو قماندان عبدالله شاه هم وژل سوی دی. خو د عبدالله شاه په نوم د پاکستان د طالبانو تحریک یو قماندان په یوه ویډیو کې چې خپله پکې خبرې کوي دا خبر رد کړی او ویلي دي چې په سویلي وزیرستان کې اوسي او هلته فعالیتونه روان دي. بل لور ته د پکتیکا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې هم د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نن دوشنبه سهار 9 بجې وسلواله نښته پیل سوې چې تر دې دمه روانه ده. سرچینو تلو نیوز ته ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونو له لوري په توغول سوو توپونو کې د ډیورنډ کرښې هاغاړي په بوډکي سیمه کې 3 پاکستاني پوځیان ټپیان دي. حکومتي سرچینو بیا د دغې نښتې په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر نظامی لباس په تن د رسنیو مخ ته راڅرګند سو او د پاکستان پر خاوره د افغان خاورې د غچ اخیستلو په پار پر پاکستان د بریدونو امر کړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.